وخت نه اخلم دا خپل یو څو شعرونه به درته ووایم لکه څرنګه ټولو ملګرو ووایي چې تریخ بېلتون دی به هر حال سترګې خوږې شوې تریخ بېلتون دی به هر حال سترګې خوږې شوې نن مې ستا په کلیوال سترګې خوږې شوې ډېره مننه تریخ بېلتون دی به هر حال سترګې خوږې شوې نن مې ستا په کلیوال سترګې خوږې شوې او ډېره مننه خټک صاحب که یې راوستې دوه اوښکې مالګې مالګې بیا مې هم د چا په خیال سترګې خوږې شوې او بختور به دې وسپین جبین ته ګوري بختور به دې وسپین جبین ته ګوري هاي زمونږ دې په دیوال سترګې خوږې شوې ډېره مننه بختور به دې وسپین جبین ته ګوري هاي زمونږ دې په دیوال سترګې خوږې شوې او زړه د هغل یې اختیار او مشغله کړه زړه د هغل یې اختیار او مشغله کړه د هر چا چې ستا په خال سترګې خوږې شوې او زوړ صندوق مې را پرانیستی او جړل مې زوړ صندوق مې را پرانیستی او جړل مې بیا مې ستا په یو رومال سترګې خوږې شوې زوړ صندوق مې را پرانیستی او جړل مې بیا مې ستا په یو رومال سترګې خوږې شوې او یو کنسپټ ته حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمک نه زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم بل ځای کې یې چې په عشق کې چې د ننګ او د پښتو خبره راغله شمله مې اوچته ټیټېدو ته مې پرې نه خوه او خوشحال بابا په مینه کې بالکل د محبوب غلام ده نو خاکساري ده نو لکه وایي چې معشوقې ورته مری ورڅه خوشحاله نو هغه شان شعر ده چې عاشقۍ کې د خوشحال غوندې سر ټیټ وړم عاشقۍ کې د خوشحال غوندې سر ټیټ وړم قبلوم که مې په سوال سترګې خوږې شوې او مقطع ده چې ګزاره په کمو کوزو څنګه وکړه ګزاره په کمو کوزو څنګه وکړه د علي خو په کمال سترګې خوږې شوې ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډېره تاریخي لمحه ده اول خو د ټولو خبرو نه وړاندې زه د هر چا نه زیات د تاج عجیبه خټک مننه هم کوم او داد هم ورکوم چې په سوشل سنټر شارجه کې ما سره ملاو شو نو مالا هغه وخت دا علم نه و چې دا دومره کمیټډ سړی ده چې نن دومره غټ تقریب د نورو ملګریو په مرستې سره دا ارینج کړ او داسې د پښتونخوا لوی لوی ادیبان او داسې د دې علاقې د خلکو غوندې ادب ذاکه خلک یې راغونډ کړو دومره غټ تقریب یې وکړ د خپلو ملګرو نورو ملګرو په مرستې سره زه ډېر داد ورکوم او د تاسو ټولو ډېره مننه کوم د زړه د تل نه د خټکو کورنۍ پښتو ادب کې ډېر لوړ مقام لري د یو څو خونې داسې دي که د خټکو کورنۍ ده که د مومندو مکتب ده که د خیبر ادبي مکتب ده دا ډېر ځانګړی مقام لري نو د خټکو د کورنۍ ما خو منګل صاحب خو خبره اسانه کړه چې سهار صاحب خبرې ډېرې وکړې زه به یو غزل ویم ما خو په دې موقع سره زړه ما خپل ریسرچ په د خیبر په ادب کړی و خو ما غوښته په څه ما په خوشحالیاتو کول غوښته بیکاز د خوشحال هماګیري دومره هغې کې دومره ډایورسټي دومره خوند ده چې هغې زه مشهور کړی وم او دا زه د زړه د تل نه دا خبره کوم نور دغه کې چې کوم مشران ناست دي د دو په موجودګۍ کې زه څه ویم ډېرې خبرې خو هسې نه چې د حد ادب نه زه په تجاوز کې راشم د ما په دې ځای کې ناستا یم ماله ډېر مناسب نه لګېده ځکه چې ما ډېر سهار صاحب غوندې منګل صاحب نورو مشرانو غوندې مشران ناست وو چې ما دپاره داسې دي چې زموږ مشران دي او زموږ هر څه دي زموږ سټې دي ادبي سټې بیا چې کومې خبرې هغه وکړې زه به د خوشحال بابا په ژبې یو څو خبرې وکړم خوشحال بابا فرمایي هغه ورځ د حمزه بابا کلیزه وه نو ما داسې څه مات ګوډ ولیکلو چې دا زه هغې موقع سره وایم خو چې کله ودرېدم
نو ما هغه کاغذ کېښو ما وایي چې څه د زړه خبرې وي هغه وکړه هغه په زړونو باندې اثر کوي او مغه رښتیا وي. نو خوشحال بابا څوک و؟ ټول خبر یو څه نه څه خبر یو چې د خوشحال بابا مقام لکه وختي سهار صاحب خبر وکړه چې انګریزان شکسپیر چې کمپیر کوي نو هغه خوشحال سره کمپیر کوي. زه ګڼم چې د شکسپیر نه هم لوی و، خوشحال د شکسپیر نه هم لوی و. بیا خوشحال بابا یې چې که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. او نه پخوا پکې کتاب و نه لوست و، دا دي ما پکې تصنیف کړل څو کتابه. او نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل جنګیالی راشي. خټک لا پرېږده په درست افغان کې عجب که هسې فرهنګیالی راشي. نو د هغه رنګونه بیا د هغه د فن رنګونه د هغه د فکر رنګونه د هغې احاطه په دومره لنډ تنګ وخت کې بیخي ناممکنه ده. صرف به تذکره وکړم چې د هغه که قصاید ګورو کمال دي، که د هغه غزل ګورو کمال ده، که د هغه رباعیات ګورو کمال ده، که د هغه د نثر کومې نمونې دي دستارنامه چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي پشمار دي د بیخي د انټرنیشنل لیول یو نثري تخلیق ده. بیا د هغه چې کوم متفرقات دي، د هغه چې کومه فضلنامه ده، د هغه چې کومه اثباتنامه ده، په هغې کې کوم معنویت ده. احساس صاحب هغه د نن وخت مطابق هم ډېر څه لري. نو دا هر څه چې مو هغې نه علاوه یو فطري چې کوم سهار صاحب چې کوم فطري حس وي، فطري خوند وي د خوشحال په شعر کې، زه ګڼم چې د نورو خبرو نه قطع نظر هغه بیخي نایاب ده، بیخي ریر ده، هغه بیخي ریر ده. هغې له والله عالم چې د پښتو بل څوک هغه پیک له رسېدلی هم ده او که نه. نو یو څو اشعار د خوشحال بابا نور چې کرلاني سنور شراب نوشلي نه دي، کرلاني سنور شراب نوشلي نه دي، دا همه مستی په جام الستیکا. او کرلاني د پښتنو یوه څانګه ده لکه څرنګه سړبني دي. کرلاني دا د خټکو د افریدو د وزیرو د مسعودو د اورکزو او غالبا چې د منګلو هم منګل صاحب داسې یو څو قبیلې پکې نورې دي، دا ټول کرلاني یادېږي. دا کرلاني دي. دا یو څو اشعار د خوشحال بابا چې ما کوټ کړي وو هغه تاسو سره نور شریکوم چې عارفان د سر په سترګو ګوتې کېږدي. رباعي ده. عارفان د سر په سترګو ګوتې کېږدي، د خپل زړه په سترګو ګوري تماشا کا. او دا عالم ورته طفلان هسې ښکارېږي، د طفلانو په بازۍ پورې خندا کا. او د درویش په زړه کې درست کتاب مرکوم دی که په خوله یې د عربو لغت نزده. او د درویش په زړه کې درست کتاب مرکوم دی او که په خوله یې د عربو لغت نزده. او په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایۍ ناپدید شو. او په فارسي ژبه که نور تر ما بهتر شته، په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال. او چې خوشحال خټک وایي په پښتو ژبه خبرې په فارسي ژبه به نه وي که پوهېږې سوخن هسې. او د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس له مرګه به یاد که ډېر عالم. او دا د دې شعر ثبوت ده. زه به نور وخت نه اخلم، دا خپل یو څو شعرونه به درته ووایم لکه څرنګه ټولو ملګرو ووایي.